مورې مورې خدایه دا بیا چېرته تللی دی یو خو د دې کار نشته دی مه ژاړه الهو مورې الهو مه ژاړه مه ژاړه به مور راشي را به شي ولې جینۍ ته راشه مړې مورې جینۍ په خېټه دړلې پته نشته نو ولې ژاړې خدای دې بیا ونه باسه ښه مې درته ووایي چې د جینۍ خیال ساته دقسې دا شیزونه دې ورته اچولي دي تا ته ما ونه وایي چې بنینونه ورته واچو چېرته واړه دي په سترګو لیدلي دي که نه په سترګو ړنده شي راکته دې خوا ما دې د سترګو نه د بچي زار کې څنګه یې وژړلې غوړي راله راوړه چې دم کمه لا جینۍ په خېټه باندې ډړلې ښه راوړمه زر کوه شابه هی لا خو للی للو کوریشه ټوټو کاپیرانو سپي تړلي پسیلو الا خو غوړي دې راوړه راکه ونیسه دا ونیسه ګرمه یې ساته زانګو کې واچو مورې ته دا زنګ اوس لږ دا دغه مه کوم وای زه زنګو ما خو ما وی چې زه به دې دا واله ورشمه زه ورشه ته زر دې دا کار وکړه زه به دا زنګو ما عمره زما دا واله پرونه م نعمتلې ښځې ټولې دا واله لاړې هله زر کوه شابه کار دې زر وکړه زما بچی دې ما انتظار کې ابه انتظار کې شابه ورشه چمنیا چمنیا ها وایه څه چل دی ته چېرته تلی وې وختي نه راایسته مې واړه در ولېږله وایي نشته دی او نشته دی ما وي دوکانونو کې وګورئ وایي نشته دی دغه ځای کې ناست وم د بجلۍ راستن بجلي خرابه شوې وه بله ورځ هغې خوا کلي ته سړو پیسې راغونډولې هغوی سره ناست وم ښه او چیرې خو نه له پخ کړې پخ کړې مې ده ما ویله لږې د شنډۍ نمسۍ شوې ده چې لاړ شو ورکره هغه صحیح ده لاړ به شو خو تا چې پخ کړي دي جو راکراله چې یو پیالی وڅکمه صحیح ده زه دلته چای راوړم زه راوړه له مشهوري چې ته مې داسې زړه شوی دی سړی ناسي بس یو قسم ونه وایي چې هلکه چیس کوي او که نه ست مت نه کوي چې د توبه مې ګرانې څه شوي ده چې خلک پکې شومان شوي دي د هغه د چې پیالۍ ست هم نشته دی یوه مړه دا خو مونږ نه یو چې د هر چا نه بازاره قربان کېږو دا څه خلک بس دا والا تا څه وی شنډۍ دې کره ځو ما وی د شنډۍ نمسۍ شوې ده چې لاړ شو لاړ به شو که نه چاله مې کپړې راغستې دا جامې مامې واچوه نو ځوم جامې مامې اچومه چې لاړ شو ورکره بیا ناوخته کېږي که نه او صحیح ده کپړې دې راغستې دي راله ما راغستې دي دا داسې مې بدلې راکه راله نو چې بدلې کړمه زر کوه ښه یو ګنټه به ستا په سنبالښ باندې لګي جینۍ سوې مړه زر کوه که نه مړې لږ صبر وکړه مړه وایي پیزاره شو اوس تا پیزارو ته څه ضرورت دی چې پیزار اچې تو وای خدایا خور کړه زما سبا به راپسې بیا خبرې کوي خویندې خو اوس داسې نه یي مخکینو خویندو پسیان که نه داسې خبرې کوي اوس چې دا اوسنۍ څه خویندې دي یاره خو ته لکه اوسنۍ چې تا پسې خبرې کوي تاسو خو هم پخوانی یئ زه راځه شبه بوکره راواله صحیح ده زه بوکره رالم ځو چمنیا داسې ښکلې ټیپر دي چې سم مزېدار دي داسې ښکلې شنه شنه ولاړ دي چې ورګه دا یو تې راشو کومه چې سړی مې وینه نو به د بوکرې پسې پاکوم را پاکوم ته څه کوې جینۍ سم نه کوم مړه خپه مې دغه شوله دغه کې ورله دا وږي لور اوس مړې ستا خو اروا وږې ده اوس درنه پردي ټیپر هم پاتې نه شو ډېرې خبرې مه کوه چې چلو چې دا خو د خوراک شیزونه دي دا څه دپاره دي
خدای دې د مرګ د خوراک دا شیزونه تیر که دونه وږې مړیا ذات دې وږی دی که نه په لاره باندې چې تا زه شرمولی نه یم په تا باندې سات نه تېرېږي چې د هغه ځای نه زه را روان شوم نو دغه ځای کې اوس د پردو ټیپرو دغه ته ودرېدل ارام ټیپر خو یې ارامه ولال وله نشته چې مسلو له راشي که نه بیا ښځو ته مسلې کوي چې ښځې نن سبا خو خلک شوتلم بې اجازته نه د چا شو کوي بیخه بنیاد دې وځه ډېر ماسره علم مه خرابوه چې کوم به یې که نه ستا د پلار خو نه دي تاسو داسې ماړه خلک یئ خبرې ډېرې مه کوه ګینې دا په دې سوک درله را 22 غاښونه ماتومه بیخ دې وځه چې سبا نه ویمه درته بیخ دې وځه ماسکره لاسې خرابې په خپله وږې خپلې وږي لورو د وږي لورو چې دونه ټیپرو ته زړه شوی او ما ته به دې ویلې او ما به د هغه ځای د دوکان نه راوړی وي معلوم یې راته دوکان نه به راوړی خو ډېر خبرې مه کوه ځه خوا سړي ګوري بیا به چې څه ته داسې په شرم پوهېږي سړي ګوري ټیپرو ته خو چې د حملې والي نو سړو نه کتل اوس سړي ګوري زما خبرو پسې سړي ګوري او ستا هغې حملو پسې سړو نه کتل چلونه درله بیا درځي د سړي خبرې بندولو دپاره خدای پاکه دې شرمېدنې ته چا وي چې دې ګوره خبره نه ده مخکې شه کور رالی ورته ډبوم دا خو مې مشهوره راله مشهورې خیر علي په خیر څنګه یې ښی لالا په خیر علي خدای دې وبخه وای الله څنګه یې دغې کینه لالا کینه ناهیدو لالا له بالښ راوړه مامي ژر راوړله په خیر علي خدای دې وبخه څنګه یې بچیه ښی ښه یم ته ښی کاکا او ښه یم مبارک شه خدای دې وبخه الله دې درته لویه ښځه کي نیک عمله صالحه دې درته خدای پاک لویه کي امین کی کاکا درو په خیر علي لویه شي څنګه یې ښه الله دې خوشحاله که مبارک شه الله دې درته لویه کي نیک عمله درته الله لویه کي خدای دې وبخه مشهوري خدای دې وبخه ورشه بچیه هله چای پخه که چای پخه که د لرې نه راغلي یخني ده او چیزه به یې ډېر زړه شوی څنګه یې مشهوري نو نور وایه که نه بس خیر دی ته خو ښه یې که نه سړی دې څنګه دی بس ښه دی ټلیفونکی ښه دی داسې مې رایاده شوي وي خو څه وکړمه داسې مېلمانه راکړه ځي مبارکوله داسې چې بیخي نه یم وزګاره شوي که نه خورئ وایي څه وکړم د مېلمنو کورونه دي کینې زمونږ کره داسې مېلمانه را روان یې هسې بېسده دي چمني ملګري راشي نو د کور نه وتل چېرته کېږي سلک کارونه خو نه وي د کور او که نه مړې ډېر زیات بله ورځ راته هغه رنګ وکړو نو ما ته یې وي چې څه کوې نو ما ورته وی داسې مېلمانه راغلي دي چې ډېر زیات مېلمانه راغلي دي که نه چې بیا یې راته وی تاسو د ټولو تپوس یې وکړو لالا ستا تپوس یې م کوو ښه دی که نه او ښه دی شکر دی ښه دی دوا شلا مې درته وي ښه بس الله دې کامیاب کي نو امین کې لالا ښه مشهوري نو نور هغه لږ څنګه دی ښه دی او ښه دی الله خو یو څو ورځې شوې وې داسې بیمار او سینه یې خرابه وه بیا دې ډاکټر له یې ورسو نو اوس لږ ښه دی شکر دی الله دې ښه ساتي سره د زما د بچو نو دا زما نوسۍ د وینه وایي څومره ښکلې ده ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلې ده زما بچي ته تللې ده نو بیخي د هغه په شان ده چې ده ته ګورم نو بس هغه راته را یادېږي او ډېره ښکلې بیخي هغه ته تللې ده مړه چمنیا وګوره جینۍ او دی ښه مبارک شه ډېره زیاته ماشاءالله ډېره ښکلې ده بس روره دواګانې راته کوئ نو ښه روره کار مار څنګه چلیږي بس ښه چلیږي روان دی شکر دی د الله تعالی په دې حال باندې چې چلیږي نو د خدای پاک په دې حال باندې شکر دی داسې د ملک حالات خراب دی داسې خراب دی د ملک حالات چې بس زه وایم هر څه د اور په بیه شوي دي د هر څه د اور په بیه شوي دي بله ورځ راته رنګ وکړو سړي جوړوي چې کار مې نشته دی ما ورته ووی چې کار دې نشته دی جو راځه ایسته نو وی چې هلته به څه وکړمه ښه مړی نشته بهر هم اوس څه خوندونه نشته دی څه او که نه نشته دی
چای وڅکئ چای راوړو لالا له ورکه چای هو لالا چای وڅکه دا بسکټ ورسره واله مشهوري بیا بس خیر دی نو نور به څه ووایو ها او نو جینۍ دې راځي او راځي ښه ده خوشحاله خو ده که نه او ډېره خوشحاله ده شکر الحمدلله خوشحاله ده دغې دا جینۍ خو مې ستا ده نوسۍ خو مې ډېره خوښه شوله داسې راته ګرانۍ ما ویله مړې چاله به یې ورکړې خو ایسته زما وړوکي نوسیلی راکړه نه وای خورې دا خو لا وړه ده مړې چې غټه شي بیا به ګورو که نه وړه ده ډېره وړه ده که نه مړې وړه ده نو دا غټه به شي که نه صحیح ده خورې نو چې ته وې نو بس زه خو وایم چې خوښه دې ده جو بس در به یې کړم ډله او که نه مړې خورې نور به یې چاله ورکړې خو مونږ دواړه خویندې یو نو ښه به یو بل ته نږدې شو صحیح ده نو مړې نو ستا بچی د چا دی او زما بچی د چا دی بس ستا جینۍ ده ښه او دا دې خوشحاله که زما خور ای دغې بچیا زر زر کوله ډوډۍ غمه موکه دې خلکو لاله مورې هله زما بچی دی زر لاس وخوځه مورې وایه تو راشه دې خوا درځمه ها څه وې ولې څه نشته دی که ها مورې ما ویله دغه خو رانلی کور ته چې څه سودا یې راوړی وې چرګ مرګ یې راوړی یا وایي چې ما له پیسې راکړه زه به لاړه شم دلته دې فرج کې تو ګوره که نه دغه پروت بېګا هغه راوړی و که نه نیم به پروت نیم پوخ کا زما انتظار کې ما چې لوګېږي 2 کسان دي به لږ خو لږ دي که نه 2 کسان دي یو نیم چرګ دوله پوره دی الوګان ملوګان او ټماټر پکې واچوه بس صحیح ده زه مورې زه به حقه سور کړم حقه سور کاله زما بچی دی نو اوس به زه څه ځمه د دوی د خوانه به پاسمه ښه چمني اروله نو بیا بس خیر خیریت دی ته وایه راروره بس زه وایم که نه چې سړی نن سبا دې وخت کې چې د سړي خپل کاروبار نه وي که نه په دیاړیانو باندې کار مار نه کي او بس دقه خبره ده په دیاړي کار نه کېږي دیاړي مار سړی به په دیاړۍ کې څه کوي ځان له به اوړه راوړي که چیني به راوړي که چې پاڼه مثالي دا وړه سودا پکې لا پرېږده بیا چې پکې انسان بیمار شي هغه خو لا پرېږده او دا خبره خو ده بس دغې مونږ ځو ښه ناوخته شو او سړی به سحر کار له ځي ځکه چې شپه خو نه شو کولی مړې شپه به دې کړې وې مشهوري دونه ورځې پس رالې هغه هم ورځې له صرف رالې نه مړې بس ځمه وایي دیدن یا لږ او یا ډېر خو بس دا سړی دی ځي که نه هلته ځان له نوی کار کتلی دی نو کار له به بیا ځي لالا شپه به دې کړې وې که نه نه ځو ناوخته دی ورځ هم تېره کړله او بس په دې هم شکر دی ډېر او ځو کور ته که نه او دغه یو هلک دی زمونږ او هغه هم کور کې نه وي ځو د خیره سره او بیا به راشو صحیح ده لالا نو چې ځئ مشهوري زما بس دغې ښه چېرته کې راشه که نه مونږ کره مړې ته خواړو له راځي مړې راځمه مې دا مېلمانه دغه کمه که نه نو خامخا به درځمه ټیک ده بس صحیح ده زه مونږ ښه زما بوکره راکړه بوکره راوړه بچیه واله مشهوري کله خو ټلیفون کوه که نه ښه زما خورې ما سره موبایل نشته او دا سړی په کور کې نه وي هغه چې راځي سړی نو ناوخته راځي سړی چې راځي که نه ماسخوتن کې کوه ماسخوتن کې زه صحیح ده زه ورشه الله دې خوشحاله که نو ضروره نو زه لاړو زه بچیه لاړو زه لوري صحیح ده ترورې زر راځه جینۍ بیا خوا پردو سبزیانو ته دغه نه شي دې ځله ته رانه مخکې ځه ودی دې غرقه چې غرق شي مخکې ځه ښځه د ځان نه مخکې لیږي ما ویله د دې سړي نه به لږ ساګ وغواړو نو کور ته به یې ویسو شرمول مه کوه بیا مخکې رانه ځه رانه مخکې ځه ته به څه شرمېږي زه به ترې وغواړمه سره خو پیسې دي ځان له هر څه کولی شي خلک وایي چې څه بازاري مازاري دغه پرېږدوئ وایي ساګونه خورئ
ما درته وویږي نو وام دې زر کوه په دې لاره به دې ووایم راځه شابه ووامه خدای بیخ دې وځه ایرس دې د وږو د ایرس چې د کمې ښځې وږی یي که نه هغه به ته هر ځای کې شرموي په خپله ډېر موړې که نه تاره پلار داسې د بادامو ګاډي چلیږي چې شپه ورځ روان یي او ته داسې نو خو ستا دپاره ویم که راوړې او که نه راوړې زه اوس دغه نه یم لیونۍ ته ما سره په دې لاره باندې اوس ایرۍ مه وخه ایرۍ را سره مه وخه په دې لاره را مخکې شه غلی کېنه مړه تا خو څه ډېره دغه شروع کړه مازغه به رانه خرابې ښه یوازې ستا مازغه نه دي تیز زما غم تیز دي اوس به مې دې سړو ته ویلي داسې زر راځه شابه رابولی به مې پې ښه دی چې دا کور مې راورسېدو خدایه پاکه لږ نور ته سملم ماښام مازدیګری دی اوبه خو راله راکه زه هم رالم اوسه جینۍ ته اواز کړه چې راوړي اوبه جینۍ کور کې نشته دی زر که اوبه راکه راله مدرسې ته به تلي رالې ته داسې پیاده ما راوستلي خو په لږه لاره مې پیاده څه راوستې پردو سبزیانو ټیپرو ته او حملې وخې خدای دې بیخ او بنیاد وباسه په شرمونو سړی وشرمې زه وایم چې د دې ښځو سره خو سړی چېرته ځي نه مزه یې را سره چې دونه تنګ یې د دې ښځو نه بیا خو چې ورته پرلتې ووښئ نو څه خو نه وي او خو دا خو ته راغواړې که نه د نن نه 20 کاله مخکې مشهوري او د هغې خاوند چمني خپل مسیح جمیل د پاره د شنډین مسیح شابانې سره رشته کړې وه اوس جمیل زلمی شوی او شابانه پیغله ده نو اوس ګورو چې څه کیږي جمنیه یو خبره درته کومه ویم د هغې د لور هغه مخکې ما خبره کړې وه که نه د شنډۍ د لمسۍ هغه ښه د دې هلک دپاره نو هغه هم یم غټه شوې ده چې ویم ایسته یې کور ته کړو که نه صحیح ده زه خو ویم اوسه پورې ناسته ده که نه زموږ په نوم باندې جو سبا به لاړ شو خورۍ سره به خبره مبره وکړو او که نه ډېر وخت یې وشولو بس چې سبق یې وویله قرآن یې ختم کړلو او بس دی بس خبره به ورله وکړو ټول خلک خبر دی که نه چې دا زموږ په نوم ناسته ده مونږ په د وړوکوالي نه غوښتې ده او که نه زه ته بس څه دغه مغه وکړه که نه کور کې خبره مبره وکړه دغې ته ووایه د هلک ته هلک نه تپوس وکړه ته د جمیل نه تپوس وکړه څه وایي که نه چې څه ورسره یي دغه مغه تیاری کولی شي که نه جمعه او تا به بیا لاړ شو او نیټه به کي د خیره سره خو اول زه وایم چې د هغو کره تلی وی تپوس مپوس هم ترې کړی وی که نه چې څنګه دي تیار دي که نه دي تیار څه وایي څه نه وایي که نه هسې اوس هغه زما خور د هېڅ به هم زما نه غواړي نه به رانه سره غواړي هېڅ هم نه غواړي خو چې اوس دا جینۍ لاس ته کوټي دا خو ته وی مشهوري ستا د خور واک اختیار خو نه دی د هغې د زوی واک اختیار دی که نه او زه صحیح ده نو دواړه به ورشو خو زه وایم چې اول تپوس د هغې نه ضروري پکار دی ګوره واده ته تیار دي مو که نه دي څونه وخت خامخا واده د خبره ده خامخا تیاري معیاري به پکې لګي خیال لرې او که نه صحیح ده زه بس بیا به لاړ شو ورکره دواړه که نه صحیح ده زه لږ وځم بهر ته که نه ستا سودا مودا خو نه لګي سودا خو به یې کور کې مړه صحیح ده ځه ابای سی چل بچی یا تو رالی کور ته او زه رالمه لږې اوبه را باندې وڅښئ وای خدای دې وړون مکه مور ته دې اواز که که نه ته اوس ما د کټه پاسې تسبیح اړومه یو خو ستاسو بل کار نشته ځان نه دې راته مولخه جوړه کړې ده په لاره م په تا کې خو بیخي سړیتوب نشته دی بچیه ما وې زه دله بس دی نور دا واده کومه ښه نور صبر زمانه نه کي ابۍ زما یو خبره یاد ساته وایه بچیه خبره وکه زه واده نه کوم او بیا چې تاسو ماله شابانه کړې هغې سره خو بالکل نه کوم څنګه تو هغې جینۍ سره واده نه کې وسه پورې ستا په نوم ناسته وه ته اوس واده نه کې بس چې ما درته وویل چې نه کوم خو نه کوم که نه خدای یې پاکه هلک ته اوس ګوره اوس هغې سره واده نه کوي نو ته به د چا سره واده کې د کوم ځای نه دله راولمه داسې ښکلې ګل پرې هغې کې د څه شي کمی دی ښه ښکلې اوږده ښکلې پوزه ښه مزېداره جینۍ ده ګوره ابۍ که هر څه کېږي
خو زه د هغې سره واده نه کوم. که تاسو چېرته ما له هغې سره اوس رشته کولی خو ما به انکار نه وی کړی، خو چې تاسو ما له په ماشومتوب باندې په روڼي کې مو راله کړې ده نو بلکل یې اوس اړه کومه نه به مو کوله په وخت. نه بندله کوله، غلی کښېنه خوله دې بنده که که در پاڅېدمه دا لخته درته نیسمه. په زور یې راباندې کوئ چې زه یې نه کوم، خو یې ښه که نه. ته یې نه کې نیکه ته به دې ووایم پوی به دې کي، ته خو ودونه نه کې. تا له زه کوم ځای کې بله جینۍ وګورم د هغې نه بله ښکلې چېرته کې شته؟ دومره ښکلې م نه ده لکه چې تاسو راله شهزادګۍ جوړه کړې ده او صفتونه یې کوئ. صفت یې کو، غلی کښېنه چې ماماګانو ته تللی هغه هم ستا په شان شیزونه دي، لکه شان خوښو پسې ګرځي چې خوښ باندې وکړي نو بیا ټول عمر د هغې خوښې دغه کوي، څپلی ورپسې بیا ګرځوئ خدای هم غر کوي. بس چې ما درته وویلي نو بس دا خبره ده، زه لاړم. مشهوري څه شور دی راغستی دی د هلک سره؟ ته یې دعوه دي د هلک راله مازغه خرابوي خو دلې مخې نه یې راله لر کوئ، واده نه کوم دې ته دې وس خیال دی. څنګه واده نه کومه؟ خبر تی نه یم او تپوس ترې وکړه هغه څه وایي زه د دغې جینۍ سره واده نه کوم، اوسه پورې ورته ناسته وه. ټول خلک خبر دي چې دا د دې د نوسي ښځه ده. څنګه واده نه کې هلکه؟ دا څه شور دی راغستی؟ هره ورځ د کور کې دا غویمه راغستې واده نه کومه واده کومه. دادا زه واده نه کوم. واده نه کومه ستا په نوم باندې اوسه پورې ناسته اوس ته واده نه کې؟ دا زما ژوند دی، دا مسله زما ده، ژوند خو ورسره زه تېروم که نه. او دا شرم به څه کوي چې ته به ورسره ژوند تېرې او زه به ورسره ژوند نه. دا سوچ خو به تا په وخت کړی وی او ما درته څو ځلو ویل چې زه هغه جینۍ اوس نه کوم. د دې مخې نه مې پناه شه، د دې مخې نه مې پناه شه ګینې اوس به مې درته دا کونټۍ نیولي او سم به مې ډډې په ډډې کړی. ځه ورک شه. چې سپینې خبرې درته څه شروع کړمه نو بیا داسې وای عمر زما دی او خبرې دوی شروع کړي، خبرې دوی کوي. ته ما هغه ښځه یې که نه؟ هغه ښځه یې چې تا سره زه څه وکړمه؟ په وړوکوالي ماشوم به پیدا شوی نه او بس دا زما ده او دا زما ده. نو زه ته اوس څه خبروم د دې ځواني مرګ نه چې دی به سبا دا چلونه کوي د دې د الله ملا ماته کړي. ملا دې ماته کړي، بیخ دې وځه. هغه اوسه پورې مونږ ته ناسته، اوس به خلک خبرې کوي چې پلانکي له لور ولې ورنه کړه، پلانکي دا جینۍ په څه باندې پرېښوده، څه چلو پکې او څه چل پکې نه و. بس نشمه زه به هم خپلې خور ته ووایم چې دا ورکړئ سته دا جینۍ چاله. جینۍ چاله ورکه او د هغې د خفګان د ټول عمر خفګان نه ته خبر یې او دا خلک به څه وایي مونږ ته؟ خلک به څه وایي چې اوس زمونږ هلک یې نه کوي نو زه اوس څه وکړمه؟ که کوي او که نه دله به یې زه په زوره باندې راواده کوم، دی به یې په خپله به یې خوښېږي، ته به یې ویني دا داسې هر یو داسې مخکې نخرې کوي او ورته وایه که زور یې درکړي زه دله دا واده کومه ته ځان له بله وکړه. بس هغه دی و هغلته کې مور کوټې ته ننوتی دی ورشه پوهي که نه شمه پلار خو یې ځان له په بار ملک کې ناست دی. پویول نشته دی، بس واده ورله کوم او چې زور دی پکې ځان لري بیا بل وکړي. زه دا شرم کور ته کړمه، زه ځان نشم شرمولی په خلکو کې. زور چا کلي نه دي کړي، د اوس نه درته وایم دا خبره واورئ. ته ځان تیار کړه چې خور وکړه دې لاړ شو پوه شوې او نیټه کېدو د واده. اول خو دې هلک سره خبره وکړه. نه کومه له هلک سره خبره، په وخت به تا سوچ به دې کړی وی چې هلته دې لمنې شلولي او دغه دې کولو جینۍ زما ده ښکلې ده او پلانکی ده او ډینګری ده، داسې نه وي چې دا به غټېږي. نو زه ترې څه خبرومه؟ زه ترې که خبروم نو ډېره ما کوله جینۍ خو د دې نه ښکلې ده، د دې د خولې ته ته ولګوره. ځان سم که زه چې ځو نور ران صبر نه کېږي. دې هلک راله مازغه خراب کړه، بیا دې زه وله دا راواده کوم ځان له دې درې وکړي درې بیا پکې دلته دونه زور چېرته یې خو چې دا هسې زمونږ زړونه دغه کوي که نه دونه زور پکې بیا داسې هر یو وایي خو چې بیا ورته خلک وایي چې بل واده بیا ځان له پخپله کوه نو بیا یې د کول وي. زه راځه شب بکره راواله زه چې ځو راځه را روانه شه. زه مازغه مې خراب شه، افسوس خبره ده د افسوس. مشهوري علي بخير څنګه ښه زه ښه یم ته ښه یې؟ الحمدلله بخیر علي. خدای دې وبخه.
خی خوري واړه ماړه څنګه دي نور خو خیر دی که نه او خیر خیریت دی ته خپل حال وایه څنګه یې ښه خیر دی زه شکر الحمدلله خیر دی ښه یې که نه او ښه یمه ای چې ښه یې نو شبانه خو مدرسې ته تللې ده اوه څنګه یې وروره ته بس خیمه خیر خیریت دی ته ښه یې که نه او خیمه خیر خیریت دی مشهوري نور بس خیر دی نو شکر الحمدلله ته خو ښه یې که نه انګور دې څنګه ده جینۍ ښه ده شبانه او ښه ده خیر خیریت دی خیر خیریت دی شکر دی الحمدلله زه شکر دی چې خیر دی نو خیر دی هغه خو کور نشته خو زه به درله چای راوړم اوس مې ځان له په دې ساعت پوخ کو دونه تکلیف مه کوئ نه خدایه په ملا مې درله سړی بوډا شي نو بس د ملا د لاسه تنګ شي واله مشهوري چای واله لاله چای واله شانډی جی لاله مونږ خو داسې راغلي یو که نه خورې چې بس ته زمونږ هلکه مو اوس غټ دی او د خیر سره ستاسو جینۍ هم سبق پوره کو خیال لري ډېر وخت وشو او زه دا وایم چې مونږ بس د خپله جینۍ چې واده کړو هغه خو صحیح ده لاله سبق خو هغې پوره کو دا سوچ خو زما هم و خو زه وایم چې پلار یې راشي که نه او نیکه هم کور نشته دی دواړه بهر دي نو زه وایم چې زه په یوازې به په سر باندې څه کوم نو زه وایم هغه وی چې مونږ د روجې له راځو نو زه ما وی چې د روجې ته د روجې نه پس د خیره سره وړوکي اختر نه پس به مې مونږ تیاری شروع کړو که نه نه بس ته یې سم مه کوه هر څه به زه وکړم خیال لرې او بس ته هغو سره خبره مبره وکړم زه وایم چې زه د خپل واده وکړم خیال لرې او ما ځان تیار کړی دی بس تا تیاري نه زه وایم هېڅ هم وله مه کوه بس زه به خپلې لور له هر څه وکړم هغه خو صحیح ده لاله خو بیا هم که نه دونه د جینۍ کور دی او دغه دا واړه شیزونه چې دي نو دا ډېر زیات ګران دي صحیح ده صحیح خو دغه ته هغو سره خبره وکړه بس ما ځان تیار کړی دی او بس زه وایم چې دا واده وکړو ایسته صحیح ده که نه مشهوري تا ته خو ما ښه ویلي و خورې چې صبر به راته کې خورې بس څه وکړو زموږ هلکه هم اوس غټ دی ستاسو جینۍ هم غټه ډېر وخت وشو که نه خلک خبرې کوي که نه نو ما وی چې ستا چې دا جینۍ لکه واده کړو که نه ډېر وخت وشو صحیح ده زه نو صحیح ده جو داسې چل به وکړو که نه لاله د دې میاشت په اخیره کې به بیا ته نیټې له راشي صحیح ده او صحیح ده مشهوري نو بس خوښه مې ده د میاشت اخري ته به د خیره سره بیا نیټه ږدو بس صحیح ده زه خورې ځو بس ځو اوس مونږ ښه لارې خوشحاله که مړې کښېنئ که نه زه درته وایم نه مړې ځو ناوخته دی که نه زه جوزه لاړه شه بیا به خبرې و ټلیفون کوئ نو صحیح ده صحیح ده خو دا خور خو دې څه بېسوره نه وه مشهوري مړه څه غریبه بېسوره وه خو څه بېسوره راته ښکارېده نو بېسوره به نه وه چې جینۍ ایده که یوه نوسۍ ده که نه نو دا هم ترې واده شي نو غریبه یې به یوازې بیخي لکه دغه شي که نه زه صحیح ده نو مشهوري د واده ماده تیاریانې کوه که نه او زر کوه بس زه وایم چې سبا به د ډولۍ پسې سبا به وختي لاړ شو صحیح ده ها او چې بس د وخته هر یو کار د وخته وشي
صحیح ده نو هغه هلک ته به دې ټلیفون کړی وی نو که هغې هم وی چې زه به درځم که نن د دې هلک واده لرم هلک مالک پرېږدوه خو به زر زر اوس راتلی نه شي ابای غلی کېنه خبرې را سره مه کوه سبا ته ځان تیاره کړه ما خو تا ته څو ځل وویل زه واده نه کوم که نه ښه هلکه غلی کېنې سبا دې اوس مونږ جینۍ راولو او ته واده نه کوې ما درته وویل ځان هسې مه په عذابوئ وځه د دې ځای نه مازغه راله خرابې نیټه م کېښوده سبا جینۍ راولو مونږ واده نه کوو د جمیل او د شعباني په ماشومتوب کې رشته شوې وه یو خو د دوی معصومتوب و چې پوهېدل نه او بل خوا د هغوی د مشرانو جاهلیت و هغوی رازلمي شو او دغه واده په زور زبردستۍ وشو نو اوس ګورو چې د دوی دغه کور څنګه چلیږي شباني جی ابۍ راشه بچې ابۍ دا چې راکنه هلک در سره څنګه دی ښه دی که نه داسې بدمخې هلک دی چې بس ښه دی ابۍ را سره ابۍ تاسو له سره ګمنځ کومه نه مړې ما خو اوس وختي پرون راله د هغې ګمس کړی و څوک راله بچې ورشه دروازه کولاو که ورته جی ابۍ ته رالې او رالم چې راوړی راله ښه دا چې واله دا څنګه چای مه پخ کړې ده ولې چینی پکې نشته دی څه بیا د لسمه کوم نه ضرورت نشته چای مو ورک شه ستاسو کوم کار ټیک دی خدای مو بیخو باسه دا کپړې مې درله استري کړي دي کپړې بدلې که که نه په دې کې ښه یم نه بدلوم تا چې واده کول نه غوښته نو پخوا به دې مور ته ویلې وې که نه ما له خو یې زړه چولی دی او ته راته اوس د ځان نه مور مه جوړوه هسې زما ژوند دې بیا ولې بربادولو په سمه خوله باندې خبرې نه کې سره وړم هغه ستا خوښ نه وي کپړې استري کړم هغه ته نه بدلې ژوند یوازې ستا نه دی خراب دوی د لاسه زما هم زندگی تباه و برباد شو ولې ستا نه یې تپوس نه و کړی دوی چې د ما نه تپوس کړی وی نو ولې به زه دومره خفه وم تپوس خو زما نه هم نه دی کړی زه خو بیا هم خوشحاله یم تا سره ښه ژوند تېرومه ته هم دغسې ژوند تېر که زما سره په دې خو کار نه کېږي چې زه تاله چای پخه کړم هغه هم ته نسکي چې زه تاله اوبه راوړم هغه هم ته نسکي چې زه تاله کپړې استري کړم هغه هم ته نه بدلې ځان له پخپله استري کړې دا به تر کومې پورې داسې چلیږي تر څو چې زه ژوندی یم هر څه به پخپله کوم ما ته د چا هېڅ ضرورت نشته زه نه غواړم چې زما او ستا خبره د دې کمرې نه بار ته وځي ته ولې داسې چلونه کې شور دې هر ټایم کې راغستی کور کې دې خو بل راغستی نور راله په سر مه درد کوه وځه د کمرې نه ستاسو د لاسه زما ټول ژوند تباه و برباد شو لکه بیا سې چلې الله دې ړوند که ته خو غلې کښېنه همدغه بوډا سره الله دې ړوند که چې ړوند شي تو تا خو زما زړه اوبه اوبه کړلو ته زما نه لرې تو راشه زما خواله بدرنګه غونته کې بیا څه شور مشورې څه شور دی دغه سنډه ته تو ګوره دا کیجینۍ سره په مخه یې نښتی ته به زه نن عقل وښیم خو چې دی کور ته راشي عقل به ورته تو لا ښې هغې خو سم حل راغستی دی بابا ما ته یې څه نه دي ویلي تاسو هغه سره هغه ته هېڅ هم مه وایئ پرېږده غوسه دې په خپله به صحیح شي دا خو د دې ښځې کار دی د دې ښځې کار دی خدای دې د دې نه ملک وزګار کړي چې ملک دې وزګار شي نور څه به ورته نه ویمه په وړو هلې کښېنه ډېرې خبرې مه کوه دا ټول خلک ډکه شان پړوکوالې وغواړي او بیا یې واده کي مونږ د ده نه څه خبرو د دې ځواني مرګ نه چې دی به وروسته دا چلونه کوي ولې کښېنه نور درته څه نه ویمه خلک بچي د لور نه هم تپوس کوي د زوی نه هم تپوس کوي تاسو په وړوکوالو باندې جینکۍ هلته وغواړئ که نه او بیا یې دلته راولئ بیا هم د جینۍ ژوند برباد شي هم د هلک ژوند برباد شي
که جینۍ غریبه ډېره په خوله باندې څه نه وایي پوه شوې که نه، خو د هغې د زړه نه یو الله خبري. او تا هلک خو د بار سړی دی، کور ته به راشي دغه به وکړي، بار به بیا وځي، دغه به وخت به ټایم به پې پاس شي. نو دا جینۍ غریبه په دې کور کې چاته نسته. غلی سړیه مونږ په خوښه باندې کړي دي، زمونږ وخت بدل و، دا د وخت بدل دی. خوشحاله یو، د څه شي کمی دی زمونږ سره. غلی کېنه بس هسې مازغه راله دا مخه راله. اوسني هلکان دي چې ځانونه یې دغه کړي دي، په نالت کړي دي. نور به درته څه نه وایم، خو په وړوکوالي باندې رشتې کول نه دي، دا ښه خبره نه ده پوه شوې که نه. ड्रामा तीन दुगुना قسط رشتہ تاسو واورېدو. د دې ډرامې پروډیوسرو سکندر حیات او ایډیټرو یاسر عرفات. د ډرامې کردارونه وو یاسر عرفات، نازیه او سنبل، او په مرستیال ټیم کې ظهیر جهان، ابرار محسن، احمد زار او د ریډیو پیغام ټول اوریدونکي.